راشه زه د هر څه نه تاسو ته خبردار کوم سمه ده او خدای پامان دوګې مې وکړه نه مې خورم هم بیا ولاړ شه که مقل ډاره نه خوشې که یبا ګلګیا واجل دی د هارون د زوی د واده په اړه معلومات غواړم یبا ووایه عثمانه ته ولې هغې سره واده کوې ولې د واده له کور نه کوم خبر شته د هارون راتلو ته په تمه یو لرې شئ باندې پروتو کې د کسانو د مور خوړلی شو دی له پازینه ورته راونه ویستلې نو زه به هم جمال قمندان ونه وسم هغې ښځې چې په مخابرې کې خبرې وکړې ځواب مه ورکوئ هلته باید هېڅوک نږدې نه شي هم دومره راز حالت د باز دی رسیلې تر دې ځایه پورې و ودرېږئ قمندانه هغه بلاو زما پلان شان که دا ته څه وایې دوی څه ډول خلک دي څه ډول خلک د دې کومنډیانو د ژغورلو لپاره هغوی به موږ پسې راشي سمه ده ګڼه ګوڼه یې ډېره ده ما ته وګوره کمه کړه کله چې موږ ته نیولی څو کسان و بې شرفه یو ځل هغوی راشي زه پوهېږم چې تاسې ټول د خوږانه غوندې مرداره وي غلی شه دا خاین ووهئ بې شرفه رزیله د دوی مخه ونیسه کنه نو مردارېږي ودرېږئ زمرانو ځواب ورکړئ له ما سره لوبې مه کوئ کنه نو تاسې مرداروم دوی ټول راواخلئ پورته شه مخکې شئ یالا زر کوئ ته مې زوی ته دعا وکړه ډاکټره ته ما ته دعا وکړه چې زه دلته یم زر کوئ باید بیړه وکړو قمندان صاحب زر ته زره باید له سرحد نه تېر شو له دې کسانو نه مه ډارېږه نه زه مخکې شئ زر کوئ خوشي که بې شرفه خوشي که خوشي که سرحد ته روان دی مخی باید ونیسو قمندان صاحب مازه رازیلې د دې بېګناه هلک ژوند مه خرابوه ګوره دا هلک په دې لاره کې خرابېږي تا سره ډول یو مور یې رازیلې که زما په زوی څه وشول تا سره بیا ګورم ډاکټره مخکې شه بې شرفانو را باراوږي چېرته دې سرتېریا زه یو ځل ګورم
دا چیرته ورک شو بوتانا چیرته چیرته ځې احمقه ها بوتان برید شوه زر کوئ پوځي ورسي زر کوئ خوشی میکنی لکو کمکلانو اوزه ته بار شوئ ټول ته بار شوئ ګورئ که زه ستاسې پر ځای وای همدا اوس تسلیمېدم دا کار ختم شو نور ختم شو غلی شه لیونی غلی شه قمندان صاحب دا ډېرې زارۍ کوي ته ورته وګوره زالا ته ورک شه ډزې بندې کړئ هغه احمق ته زه خپله ووژه ځئ لاړ شئ هغوی ووژنئ دلته خو څوک نشته ناظر قمندانې ډېر پام کوئ هغوی همالته دي نازا وتښتېدل هو وتښتېدل خرڅه بې ځایه مه خوشحالېږئ رازیلانو هغوی سنګوریان دي سنګوریان هېڅکله هم نه تښتي داسې وکئ هغوی وولئ داسې بندې کئ هغوی چېرته ورک شول تسلیم شئ د قمندان صاحب خبره ومنئ که نه نو دلته ستاسې یو قسم ژوندی نه پاتې کېږي دوی نه دي دوی بیخي لیوانیان دي هو په رښتیا چې دوی لیوانیان دي زه نه یم که زه ستاسې پر ځای وای سمدلاسه همدا اوس تسلیمېدم که نه نو تاسې ټول به ټوټه کي هر څنګه چې وي هغوی ته سنګوریان ویل کېږي هلکې بنده که دا څه خبره ده میدان ته راووځئ که نه نو دا مرداره وه زما په اړه فکر مه کوئ قمندان صاحب بې شرفه ټوکې نه کوم دا تورن وژنم تر 3 پورې شمارم 1 2 سړی ډارېږي قمندان صاحب له ډاره هر څه کولی شي نشو کولی د توران د وژلو لامل وګرځو په دې بې شرفه باور نشي کېدلی قمندان صاحب ونیوله باید ورسره معامله وکړو هغوی ته نږدې ورځو داسې مه کوه صبر وکړه وسلې مو وغورځوئ اوس به مو خوښ شم رازیله بې شرفه رازیله دا شاهین دی مخکې شئ زر کوئ خدایه زموږ هېواد وساتئ څو چې زموږ د هېواد په وړاندې ولاړ یې د هغوی په وړاندې موږ بریالي کړه زه یوازې په تا باور لرم خدایه پرته ستا له دربار نه بل چا نه مرسته نه غواړه بسم الله خرڅه چېرته ځئ چېرته تښتئ کمقلانو لوبه اوس پیل شوه تاسې چېرته تښتئ مه تښتئ
ډاکټر هله زر کوه راغلم مشه وینه ځای کوي هله زر کوه مرسته وکړه ډاکټره زر کوه چورلا کوه غواړه شاهینه مشه د چورلاکې راتلو ته نشو په تمه کېدلی ګولۍ دننه ده زه باید دا ګولۍ زر راوباسم او دا ځای پانسمان کړم که نه د تورن حالت نور هم خرابېږي ته دا کار دلته څنګه کولی شي څه ووایم که دلته نږدې کوم کلی کومه کوټه لابې زه دا کار کولی شم ملګریه قومندان صاحب دلته ډېر نږدې یو نوی کلی جوړ شوی زه هم دغه کلي نه یم موږ زر هلته به زما یم هم نه پر ځای کېږي قومندان صاحب افسره دلته راشه امر وکړئ قومندان صاحب زر تر زره یوه تذکره جوړه کړئ توران مونږ کلي ته وړو ته دا کسان ټول قبرو ته وګرځه سمه ده زما رایه زر کوه امر په ځای کېږي قومندان صاحب زر کوئ باید یوه تذکره جوړه کړو عزت نازه او د هغه رسید فالسر قومندان صاحب سمه ده جالیله هغوی پرېږده اوس یې وخت نه دی مونږ باید خپل کار وکړو زر کوه ډاکټر مو هم له لاسه ورکړه نازا قومندانه اوس به څنګه غلی شه سړی غلی شه نازا زما اوږه وګوره زر راشه لږ ژوبه شوی قومندان صاحب هډوکي ته زیان نه ده رسولی زه یې وویشتلم زه یې جمال قومندان یې وویشته ما خو درته ویلي ول چې دوی بلاوي دي د دې بدل ترې اخلم سیمه که چې هر څوک وي اړیکه ونیسم راسه ترې وغواړه زه په هغوی قیامت جوړوم قیامت جوړوم چنګه زه نازا ځواب راکړه دوا ورکړه په سیمه کې د ډلې کسان او کومنډویان دي زه څلور د ډلې کسان او یو کومانډو وینم یو ټپي نوی جوړ شوی کلي ته لېږدوي خبره ماته راکه حاضر کوه راکه زه جمال قومندان یم ماته وګوره زما خبره ته ښه غوږ شه هغوی ټول مردار کوي پوه شوئ یو یې هم ژوندی پرې نږدی د هغوی ټولو مړي غواړم خبر اوسئ په خبره پوه شوې سمه ده قومندانه مخکې شئ کله چېرته دی قومندان صاحب لږ پاتې دی دا دی راورسېدو عسکر کلي ته ټپي لیږدوي خاین چنګ عسکرو پسې روان دی زه ځم چې پلار ته مې خبر ورکړم تاسې دلته پام کوئ بې ځای وخت مه ضایع کوئ مخکې شئ مخکې شئ دوی کلي ته راباندې ګاډي محمود اربکي لاس ته ولېږو محمود امردارو زه یې کوم زه یې کوم الیف مه کوه خویندې دې په ارامه پرېږده الیف اژینې سهارایي زه د پیرې ځای کې ده هغه راولېږه چې ګرمه شوروا وڅکي هغه تر اوسه پیره کې ده هو زموږ زوی پاتې نه شو خو خدای شاهد دی چې اژین د هلکانو غوندې ده په زخمونو مې مالګه مشین ده زویا زمریا انشاءالله چې هغه رزیل به خپله سزا وګوري پلاره عسکر کلي ته ټپي راوړي را دې وړې لورې موږ ورسره مرسته کوو هغه رزیل چینګه د خپلې ډلې سره عسکرو پسې دی
ښکاره ده چې په هغوی برید کوي پلاره. هغوی نه پوهېږي چې دې کلي ته راتلل څه معنا لري. وبه ګوره چې څنګه دې کلي ته راځي. زر کوه مخکې شه. خدایه ته مرسته وکړه. څه خبره ده؟ ډېر شئ خورا شئ. زر کوئ زر کوئ. په میدان کې قومندان صاحب سخت ځای کې ګیر کړو. په اوسه ډول واچوان دي. الله کابه ګلیوانو غوندې ورپسې رامنډې وایي یا جلیله د دوی مخه باید ونیسو. کلابندي کوئ. زمری ته ښه یې ګولی دی. وګه ده اندېښنه مه کوه. ګوه کوونکې نه ده. هغوی نږدې مه پرېږدئ چې راشي. زر کوئ. سخت ځای کې ګیر شو. قومندان صاحب کیلورې ته بې شرفانو له هرې خوا نه برید کوي. قومندان صاحب سخت ځای کې ګیر شو. قومندان صاحب ته دې ځای پورې و. خپل حق به راته وبښئ. مخکې چې دا بېشرفان بمبار کړ. قومندان صاحب هاته وګورئ. شاته وګرځئ شاته وګرځئ. ودرېږه به تخته چینګه. بېشرفه که غیرت لرې میدان ته راشه. اربکیان دي قومندان صاحب. راغلل. آفرین اربکیانو آفرین آفرین. زه اربکي محمود یم. زه د سنګوریانو قومندان لومړی بریدمن سردار مارک یم. زموږ ژوند مو وژغوره. ستاسو د همت خبرې مو ډېر اورېدلې. جنګ هم دلته دی پلاره. ټپي شوی یې زمریه. زه ښه یم محمود وروره، خو د قومندان صاحب حالت ښه نه دی. توران سخت ټپي شوی. موږ ته ګرمې اوبه پکار دی. همدارنګه پاک بنداژ پکار دی. زه باید یو عملیات ترسره کړم. یعنې که نږدې چېرته کوټه وي. داسې چې دا نظر یې کور ته بیایو. زر کوئ زر کوئ. زر کوئ. زینب، زلال خور او ډاکټر مو روغ رمټ لاسه راوړل. د کمانډویانو ډله هم وژغورل شوه. یوازې تورن مراد سخت ټپي دی. نه به جوړ شوی. کلي کې د اربکي محمود په کور کې و. د ډاکټر له واسطې څه چپوروي هغه کوي. خو فکر کوم چې ډېر څه نشي کولی قومندان صاحب. سمه ده زویه. زه همدا اوس امبولانس درلېږم. د تورن مېرمنې ماشوم نړۍ ته راوړئ. یو زوی یې پیدا شوی. تورن هرومرو باید خپل زوی وګوري. هغه راولېږدوه سرداره. هر څه چې کوي هغه راولېږه. اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب. د خدای په مرستې سره درلېږو یې. سمه ده ښه یې. مهرباني وکړئ دا هم واخلئ. مننه خورې. که څه ته اړتیا وه نو غږ وکړئ. سمه ده ډېره مننه. د جنرال خبرې دې واورېدې؟ وامې اورېدلې مشره خو وامې اورېدلې خو توران ډېره وینه ضایع کړې. یعنې زه دا وایم چې الله خدای څخه نه ناهیلي کېږو. ډاکټره څه چې کولی شي هغه وکړه. نور د تقدیر کار دی.
جنرال څنګه شو قمندان صاحب؟ نه پوهېږم جلیله. جنرال امبولانس لیږي تر څو چې هغه را رسېږي. انشاءالله چې زغمي یې. کلارا زه پیرې ته ځم، سوایل خو نه لرې؟ یوازې مه ګرځه، مخابره دې هم واخله. ښکاري چې هغه رزیلان په ارامه نه کیني. پرېږده چې راشي پلاره. لاړم، خدای پامان. یوه زړوره نجلۍ دې هم روزلې؟ ماشاءالله د هلکانو غوندې ده. 4 لورګانې لرم، زوی نه لرم قمندانه. آژین مو د هلکانو غوندې وروزله. خدای دې وساتي. ولې خفه شوې؟ جلی او هلک دواړه د خدای یو لوی نعمت دی. تر ټولو مهمه دا چې صالح اولاد دې وي، صالح دې وي تر څو د خپل کورنۍ خدمتګار وګرځي. رښتیا وایي، خو زما مطلب داسې نه و. په اصل کې خو زما د خفه کېدو لامل بل څه دی. یو زوی مې درلود قمندان صاحب. خدای دې جنت ورکو نصیب کړي. 3 کلن و قمندانه، لا ماشوم و، په ښه او بد نه پوهېده، کوچنی و. کله چې به یې خندل سترګو کې یې نړۍ ښکارېده. ډېر نازولی و. 3 کلن و قمندانه، په 3 کلنۍ کې یې وواژه. ویې واژه؟ د محمد خوله دې ته نه جوړېږي چې ووایي هغه یې وواژه. هو ویې واژه. زما د زوی د خولې نه لا د شیدو بوی ته سازمان دې کلي ته د ننوتلو ډېره هڅه وکړه. خدای دې ترې راضي شي. د محمود ملګرو دې کار ته اجازه ورنه کړه. عسکرو تل له موږ سره مرسته کړې. موږ په دولت او بیرغ پورې تړلي انسانان یو. سازمان دا حالت هېڅکله ونه شي زغملی. یوه شپه په پټه کلي ته دننه شول. زما ورور او ورېنداره یې ووژل. زموږ په کور یې برید وکړه. زما ماشوم زوی عثمان یې راته د سترګو په وړاندې ووژه قمندانه. دا به شرف څوک محموده؟ نومې سفر دی قمندان صاحب. ځانګړی نوم بوتان دی. زما ورور دی. زما دښمن ورور. زما د زوی قاتل ورور. ورور دې دی؟ ولې ویل چې ځانګړی نوم یې بوتان دی؟ هو بوتان دی. بې ګناه خلکو سره کار مه لره. ما ته عقل مه راکړې، ما ته یې مه رسوئ. بې شرف رسیله ما ته عقل مه راکړې. سمه ده بې شرفه، سمه ده. موږ شاته ګرځو. له دې بېشارهګانو نه دې څه غوښتل؟ جلیله سمه ده. رمضانه دا کار ختم شو. رزیله بې شرفه، ما خو څه په زندان کې نه پرېږدي. ته خو پوهېږې که نه؟ مړ کېږه. محکمه بوتان په عمري باندې محکوم کړ. که زما خوښې ته پاتې وه، ما هغه بې شرف مرداره و. هره ورځ په دې ډول ژوند کوم چې هغه به وتښتي. قمندان صاحب امبولانس راورسېده. قمندان صاحب ډاکټر ګولۍ راوویسته، خو تورن ونه شو زغملی. زړه یې ودرېده. دا څه مه وایه، لکه چې تورن مړ شو. غواړې یو ځل یې وګورئ. ازرګاوه
ازر کوه هغه ماشوم به پرته له تا نڅا وکړي ازر کوه ازر کوه حرکت وکړه زړه یې ودرېده مشه زړه یې ودرېده او ولې زړه ودرېده زه نه پوهېږم والله چې زه نه پوهېږم زمری ازر کوه مړ کېدل دومره اسانه نه دي ډاکټره زر کوه ډاکټره زر کوه سترګې دې خلاصې کړه زوی دې پیدا شوی هله نو موږ مه پرېږده زر کوه خدای ته مرسته وکړه زر کوه ما ته وکشه مېرمنه دې روغتون کې تا ته په تمه ده ورسره یو کوچنی ماشوم دی زر کوه ستا زوی دی زمریه هغه خپل پلار ته په تمه دی زر کوه زمریه زر کوه یو ځل هم مات وکړه زر کوه سترګې دې خلاصې کړه زر کوه مراده سترګې دې خلاصې کړه زوی دې تا ته په تمه دی زر کوه زمریه زر کوه او زما د زوی پلار هم راځي هغه به ډېر خوشحاله شي په خپله غېږې کې به دې واخلي آفرین زما نازولی زویه نور نه مه ژاړه ګرانه زویه زر کوه قربان دې شم زویه قربان دې شم مبارک دې وي مبارک دې وي ژوندي اوسئ مراد هغه چېرته دی صبر وکړه خورې ارامه اوسه موږ نه یو راغلي چې تا ته کوم بد خبر درکړو مراد چېرته دی هغه ولې رانغی ټپي شوی خورې خو د خدای شکر دی ښه دی پورته پورت کې دی ډاکټر اجازه ورنه کړه چې خپل ځای نه راپاڅېږي خو کله چې موږ ترې راوتلو او یې ویل چې زما زوی ما ته راولی غواړم چې هغه ښکل کړم ښکاره ده چې غواړي یې د زمري غوندې زوی پیدا شوی واخلئ خپل زوی ورته ویسئ چې په مړه خېټه یې ښکل کړي او زړه یې ارامه شي زر کوه جلیله قومندان صاحب دا ډېر کوچنی دی دا به څنګه ونیسم سمه ده زه ډاکټر یم زه یې اخلم زه یې ورته وړم وایي مورې ګرانه نازوليه ډلګی مشر ملګريه ته د دې سیرې ته وګوره ماشاءالله بیخي خپل پلار ته ورته دی خپل پلار غوندې بدرې زمری جوړ شي زمری ته دې ته وګوره هله راځه چې زه مور سره د خدای پاماني وکړه خدای پاماني تر اوسه پرې نه پوهېږي زه یې ورښیم سمه ده خدای پامان کله چې ډاکټر ته تللی دا هم ځان سره بې ځای ورته ښکاره کړي مهرباني ګوره دا خو بیخي پلان ته ورته دی څومره مینه ناکه دی ته ډارېږې آس یې نه ولې وډاره شم شوی دا پرېږده موږ باید خپل کار وکړو دا واغونده دا هم ځان سره واخلئ تورانه وګوره چې ستا لیدو ته څوک راغلی دی باور به دې رانه شي وګوره لیدو ته یې څوک راغلی واخله ستا نازولی زوی زویه بچیه خدایه له تا نه ډېر شکر کوم ستاسې له برکته ما وکولی شو چې خپل زوی ووینم خدای دې له تاسې نه راضي شي قومندان صاحب لوی خدای ته خپل زوی ته وبخلې د هغه نه شکر وکړه ګوره تورانه پخوا مې ډېرې ګناهې کړې له ګناهونه ډک یم د همدې له امله ته ماته دعا وکړه همدارنګه تاسو ډېر سړی کړی یو ستا زړه مې د خدای په مرسته سره برکت راوسته ستاسې ټولې نیکي نه هېروم زه د سنګوریانو د ډلې د نیکي کولو پوروړی یم
زه ډاکټر لټوم. دلته د قومندانه ډاکټر لږ مخکې ووته. ژوندی اوسئ. کوټه کې څوک نشته. زه موټر کې په تمه کېږم. زر کوه. تاسې چاته په تمه یې ډلګۍ مشه. د زندان هم یو زنداني راوړی دی. څوک دی؟ یو ترهګر دی چې ځانګړی نوم یې بوتان دی. هغه بې شرف دلته څه کوي؟ دلته هم راورسېدی رزیلانو. هلئ شه احمقه. موږ یو رزیل لټوو. هغه وپیدا که. زه ستا ده. جلیله راځه چې ځو. هغه زما دې ذهن کې یوه ډېره مهمه خبره پیدا شوه. دې غوندې رزیلان ولې دې روغتون ته راولئ؟ دې لیونیانو روغتون کې واچوئ چې جوړ شي. ډلګۍ مشه. دا رزیل ډېر ګواښ کوونکی دی. ډېر پام کوئ. سمه ده؟ پوه شوم قومندان صاحب. که بې ځایه حرکت یې وکړه په دې سر یې ووهله. لږ تر لږه دا نړۍ خو به له یو رزیل څخه وژغورل شي. پوه شو. ناروغ ته پیچکاري کوو. سمه ده ځئ. نه ډېر ډارېږم ډاکټره. نیوکه مه کوه. موږ مجبوري چې دا پیچکاري وکړو. څه ووایم؟ لږ پېښې نه تېښته. همدارنګه زه ستا نبض هم وینم. جلیله څه خبره ده؟ زه شکې شوم قومندان صاحب. یو ځل شاته ځم. ودې نه لیده چې هغه رزیل بیخي روغ و؟ ډلګۍ مشر ملګریا دا خبره دې له کوم ځای پیدا کړه؟ یعنې ته له ډاکټرانو نه ډېر ښه پوهېږي. اوف زه خپله ماشومانو پسې خفه شوی یم. پکې مې هم درد کوي. راځئ چې ځو یا اوف. شفا دې وي. ټولې لارې وتړئ. ژر کوئ. بیړه وکئ. بیړه وکئ. ودرېږه. څه کوې وروره؟ ودرېږه. ودرېږه. مه تښته. ودرېږه بې شرفه. ودرېږه. متى بې شرفه. رزیله. رایکه تورنه.
کوټه کې توران دی قمندان صاحب زوی مې پرېږده بېشرفه ودرېږه ما را نږدې کېږي که نه نو دا مردانه وه پرېږده بېشرفه پرېږده غلی شه تا ارامه سمه را ده وسلې مو وغورځوئ بېشرفه رزیله ماشوم پرېږده ما ته عقل مه راښیئ ما ته یې مه راښیئ ځه وسلې مو وغورځوئ که نه نو زه زړه نه سوځوم ما خو پېژنئ که غواړې یو ځل یې وازمایه که د بې ځایه حرکت کولو هڅه دې وکړه همدلته د مرداروم جلیله وسلې مو ښکته کړئ قمندان صاحب جلیله امر مې په ما مه تکراروه وسلې مو ښکته کړئ همداسې له دې ځایه وځم کړکۍ خلاصه که هغه عسکر دې لرې که که په زما زوی څه وشول بیا که هغې نړۍ ته ولاړ شي پیدا کوم دې رسیله سمه ده څه چې ته وایې هغه کوم داسې نه کوئ چې ماشوم ته څه ونه وایې عسکر لرې که ټولګی مشه خو قمندان صاحب درته مې وویل لرې که مسؤلیت زما دی سمه ده لرې که شاته شئ ملګرو شاته شئ شاته شئ تم شاته شه راځه بېشرفه صبر وکړه رزیله ودرېږه 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 زوی مې هیله کوه ارامه اوسه جلیله هغه رزیل وتښتېده ماشوم یې هم ځان سره وتښتاوه قمندان صاحب ماشوم د موټر لاندې کوي همدا په دې نږدې ورځو کې پیدا شو او دومره سختو حالاتو سره مخ شو آی صبر وکړه زینب صبر وکړه ډېر درد کوي ډېر درد کوي زلال آی والله چې د جلیل ورور لاسونه ډېر ګواښونکي دي زینب خورې خیریت دی اصلي فکر دې ډېر خراب دی د واده لپاره هر څه تیار دي خو موږ واده نشو کولی والله چې ستاسو د واده هم د بسوګۍ واده جوړ شوی کله فرصت پیدا شوی زلال هره شیبه یوه پېښه کېږي کله چې فرصت پیدا شو سمدلاسه واده وکړئ ته څه وایې اصلي داسې هېڅکله هم نشي کېدلی اصلي نه زینب پوهېږم چې زه واده نشم کولی نور نو شاهین ما نه غواړي دا ته څنګه خبره کوې اصلي له شاهین سره غږېږم هر څه چې کېږي ودې شي که نه غواړي نو له ما سره د لوبه بنده کړي دا ته څه وایې اصلي داسې هېڅکله هم نشي کېدلی خو رښتیا وایي شاهین تا سره ډېره مینه لري داسې چې ده نو ولې له ما نه تښتي له ما سره هېڅ خبرې نه کوي له هغې پېښې نه وروسته ګوتې زموږ په منځ کې غرونه پیدا شول پوهېږم نو شاهین ما نه غواړي
دل كوما محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي لا ولشني لمزا زدي دل كوما محبوبي ولا لك وا 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 انت كوزي محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي لا ولشني لمزا وكما صابري كلا ديانا وما محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي وزدي تجديد الكوما محبوبي ولا ربي وا 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 وخرابي وصاب زمان لكي محبوبي والليلي وكنا وصاب زمان لكي محبوبي والليلي لا ولشني لمزا وخرابي قربابي لا فيا يا نزبرزي بواكي ما محبوبي والليلي عودتي تجديد الكوما وذا شاتز الهردي الخببي محبوبي والليلي وذا شاتز الهردي الخببي محبوبي والليلي وكذا وذا تنتقل بروغرام بورا خببنا محبوبي والليلي عودة تجديد الكوما محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي لا ولشني لما تجديد الكوما محبوبي وكنا عودة تجديد الكوما محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي لا ولشني لمزا زدي تجديد الكوما محبوبي ولا لك وا 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 انت كوزي وكلن عليه زمايا محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي لا ولشني لمزا وكما صابري كلا ديانا وما محبوبي والليلي لا ولشني لمزا محبوبي والليلي وزدي تجديد الكوما محبوبي ولا ربي وا 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 وخرابي وصاب زمان لكي محبوبي والليلي وكنا وصاب زمان لكي محبوبي والليلي لا ولشني لمزا وخرابي قربابي لا فيا يا نزبرزي